سلامونه. ولسمشر غني وایي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. نوموړي وویل با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده او د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته ټول خنډونه مو لرې کړي دي. د لویې مشورتي جرګې په لګښتونو کې 170 میلیونه افغانۍ سپما شوې. چارواکي وایي د سولې مشورتي لویې جرګې ته له ځانګړې شویو 310 میلیونه افغانۍ 158.8 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 زندانیان خوشي کړي دي. نظر حکومتي سرچینې وایي تر هغو چې طالبان دغه 200 زندانیان خلاص نه کړي د هغو پاتې زندانیان به نه ازادیږي. په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مناسبت د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ نظامي تطبیقات ترسره شول. افغان ځواکونو تر دې وړاندې په ننګرهار، پکتیا او کندهار ولایتونو کې هم ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي وو. او ډیر ژر به د ملي دسترخوان پروګرام له لارې د مرستو لړۍ پیل شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي وایي د ملي دسترخوان پروګرام لومړی پړاو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي.